ما تاسو د وینا نه بغیر او ما سره واده کړی دی د دې دا مطلب نشو چې تاسو دغه د خپل خو چپلې غاڼې نورې خبرې ونه کې ان خپل آیا دې په خپل لاس کې دا په خورز دې نصیب پښه تباہ برباد شي دومره تاته چې د زامنو ژوند د مور په دعاګانو باندې رنګوي دا پخواني رواجونه دي نن سبا دا څوک کوي زه منم چې دا ماډرن دور دی خو په دې دور کې هم دا رسمونه رواجونه لا شته خو دې واده ته څه واده څنګه وایي دې ظالم خدا سوچ منه کو چې په دې کور کې د خوشحالۍ نور هم څوک منتظر ناست دي اوس هغه جنې د دې کور عزت خو د سجاد ښځه ده سترګې را باندې مه راوباسه ستا زما سره دې خبرو هېڅ حق نشته اصل پاسه نه او سود پې د پاسه پته نشته چې زموږ د خوشحالو دا کور چا د نظره کو تا ته ما ویلي وو که نه چې پرېږده دا خبرې کینې هسې خو بل پسې جوړ شي ډېره ښه ده لالا چې ستاسو په نظر کې زما د ښځې هېڅ حیثیت نشته دا ټول فساد زما په وجه جوړ شوی دی نن به دا فیصله کې یا به ما اخلي او یا دوی نو بیا دا کور دی هم د دوی مبارک شي دوی نه به مونږ دومره لرې لاړ شو چې سترګې به را پسې ړندې شي زه چې ځو